السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې به نن مونږ ګیټ جوړو. نو ګیټ به مونږ څنګه جوړو د دې لپاره زه راځم. اول ماته دا پکار دی چې دا څونه د دې ویډت دی، څونه د دې پلنوالی دی. نو ګیټ ما سره 8 فوټه دی. نو زه به ګیټ بار جوړ کړم او ګیټ مونږ سره 2 دروازې وي. نو زه به یوه دروازه جوړه کړم. نو زه به یوه دروازه 4 فوټ والم او بیا به په داسې په بره باندې دیم چې دا د په ځمکه باندې داسې په ملاس جوړوم چې دا اول مونږ په ملاس جوړ کړو، بیا به مونږ دا ودرو نیغ صحیح ده. نو زه به والم داسې باندې 8 فوټه او دا به هایټ وي 8 فوټه او بیا 4 فوټه او بیا به دا دې سره بند به کړو. نو اوس به موږ دې کې دا چل به وکړو چې دا به ایکسټروډ کړو، تقریبا 2 انچه به دا ایکسټروډ کړو چې دا به ګیټ اپلن والی وي، هغه موټی چې کومه تکنس دی صحیح ده. اوس به داسې چل کوو چې دې کې موږ یو ډیزاین جوړو. نو ډیزاین دپاره څه کوو چې زه راځم اول خو زه د ګیټ دا سایډ نه یو کاپي علم 2 انچه او بیا د دې طرفه به زه والم 4 انچه، دا به 4 انچه والم. دا به زه په ښکته باندې داسې لږ غوندې 1 انچه ښکته کړم او باقي به اوس موږ دې کې ډیزاین کوو صحیح ده. زه راځم همدومره کاپي دې طرف ته معلومه څومره چې ما هغسې 2 انچه دې کې صحیح ده. نو دا به زه ایکسټروډ کړم، دې سره به یې یو ځای کړم. اوس به د دې نه 6 انچه به د لاندې راشم او بیا به زه د دې نه به دا به بیا 2 انچه دلته موو کړم. نو کاپي مې ترې واخیسته 2 انچه کې او دا به زه داسې بره کړم، خو له عمره نه بره کوم. زه اول دې کې دا سایډ کاپي کوم. زه راځم دا علم 6 انچه کې د دې نه کاپي. اوس به زه د دې نه نیمه انچه یو بل والم، دا د پکې ډیزاین کوم، هغه موږ چې ورته ګلکاري وي صحیح. نیمه انچه به زه والم، نیمه انچه نو 0.5 او بیا به زه دا دواړه سلیکټ کړم او داسې به 6 انچه کې به زه داسې کاپي کړم او بیا به زه دې سره ملټیپلای کړم 15 چې دا ما سره څنګه راځي صحیح ده. دا دغه شانتې یو ډیزاین جوړېږي ما سره. اوس د دې نه بعد به زه دې کې د سنټر نه به زه یو داسې یو لاین والم او د دې نه به سوري هغه ما بره سلیکټ دی. د دې نه به زه یو کاپي 0.25 انچ به دلته والم او بیا 0.25 2 انچ به دلته والم. نو دا ما سره د دې برابر شي. دا منځ کې به دا ډیلیټ کو صحیح ده. نو زه به داسې وکړم چې دا به زه کاپي کړم او د دې نه به زه کاپي والم، په هر یو به پرېږدم او په بل کې به یې دا کړم داسې. دې بل کې به موږ بل شانتې ډیزاین کوو، دې بل کې به موږ سټریټ کوو صحیح ده. نو دا سټریټ به موږ وکړو. زه به راځم اوس دلته سټریټ لاین ووهم، د دې نه به زه والم 0.25 دې طرف ته او بیا 0.25 دلته. اوس به دا ډیلیټ کو دا منځ کې او دا دوه به سلیکټ کو او دا موږ د دې سنټر نه کاپي کو یا ساته سنټر نه سنټره پورې به داسې یو بله کاپي ته واله او دې کې راوله صحیح ده. اوس به زه د دې نه د دې سایډونو نه د دې نه به زه والم داسې کاپي، زه به نیمه انچه دلته والم او نیمه انچه به بره نه والم او د دې سایډ نه به زه په دې سایډ باندې 1 انچه والم او د دې سایډ نه به زه 1 انچه. اوس به دا زه میلاو کړم دې سره او دا به دلته میلاو کړو صحیح ده. او زه به دا ټریم کړم، دا ځای نه به زه کټ کړم، دا ځای نه هم کټ کړم، دا هم کټ کړم، دا هم کټ کړم. د دې نه به زه دننه اوس زه والم د نیمه انچه به زه والم او زه به دا دې سره میلاو کړم صحیح ده. دا به زه لر کړم داسې دلته او نیمه انچه مې واخیست آفسیټ، دا به زه ټریم کړم صحیح ده. دا به موږ دې سره یو ځای کړو داسې. دا به اوس موږ ایکسټروډ کوو، خو اول د نه مخکې دا به زه کاپي کړم، د دې طرفه به زه را کاپي کړم داسې او د دې ریفرنس نه به والم د دې سنټر نه او دې سنټر کې مې ته یو پرېښودو، بیا رالم په دې سنټر کې مې ته یو پرېښودو او د دې سنټر نه دا میډ پوینټ مالا صحیح دی اوس او زه به دا دلته دا اوس صحیح شو. بیا به زه کاپي کړم یا ساته ریفرنس صحیح علی نو بیا به تاسو سره دا نه غلطېږي صحیح ده. بیا ته یو کاپي واله، بیا ته یو کاپي په دې کې واله.
دا بند که دلته دا دلته څه مسله ورکوي خو دا بند که داسې صحیح ده. اوس به دا موږ ایکسټروډ کو، نیمه انچه به دا موږ ایکسټروډ کو او داسې دا ټول سایډونه ګوره دا به داسې ډیزاین وي صحیح ده، به داسې ښکاري. نو دا تاسو داسې ایکسټروډ کوئ. صحیح شولو. دا ګوره داسې موږ یو ډیزاین بیسک جوړ کو. دا موږ له نه دی پکار، دا موږ به ښکته کوو ځکه چې دا دلته نه دی برابر. یو به داسې هاریزنټلی بل به ورټیکلی وي. دلته اوس وګوره ډیزاین صحیح شو او داسې به تاسو دلته دا د دې برابر به کوئ. دلته دا فاصله موږ سره څونه دا تاسو وګورئ، دا 3.5 فوټه ده. نو داسې چل به وکړو چې د دې نه به زه یو کاپي والم د دې سایډ نه او 42 نو 21 نو موږ به دا لږ کم والو، تقریبا دا به والو 1.5 فوټ به والو 18 انچ. صحیح ده، بس همدونه صحیح دی. او دا ډیزاین به موږ لاندې هم کاپي کو. لاندې بیا څنګه کاپي کوو؟ دا به میرر کوو موږ. نو میرر کوو بیا څنګه؟ تاسو به راشئ، تاسو به والئ دلته میرر او دا به سنټر ته راولئ دلته وګوره. او دا صرف کنټرول ووهئ چې کاپي ترې راشي. دا به زه بیل میک ګروپ کوم چې دا ما سره آی کې نه دا کېږي چې دا اوس موو کړو. داسې بیا موو کړئ. صحیح ده. ته وګوره لاندې هم دا تاسو سره رالو، به دا اوس واپس ایکسپلوډ کړئ نو دا به تاسو سره آی کې مکس شي. صحیح ده. او دا ډیزاین هم تاسو دا طرف به موږ څه کوو؟ زه به دې نه کاپي نیولم په 1 انچ کې. نو زه به دا 1 انچ کې کاپي او بیا ملټیپلای ضرب بوله ورکو په 25 کې. ها سوري 1 انچ له موږ نه ورکړی، دا 1 انچ اوس بوله ضرب ورکو په 24 کې بوله ورکو. دا ته وګوره دا موږ سره رالو. اوس به دې کې موږ داسې چل کوو چې یو به موږ دا کوو، دا څه ته وایي، یو به موږ ایکسټروډ کوو او بل به نه کوو. صحیح ده. نو داسې وکئ. اوس زه د دې کې پر سنټر کې یو ریفرنس لاین علم او دا ما سره یو ځای نه شو، اصل کې دا بره ټچ شو. دا ما له ډیوایډ کول پکارو. سنټر کې زه به دلته سنټر وګورم، دا سنټر شو او داسې به موږ دلته سنټر والو. موږ له سنټر کوم ځای کې راکوي؟ دا دی. صحیح ده. او زه به د دې نه زه به والم 1.5 فوټ، نو 18 انچ او 18 انچه به زه دلته لاندې باندې والم. صحیح ده. دا به زه ډیلیټ کړم، د دې اوس ماته ضرورت نشته دی. بیا به زه د دې طرف نه 6 انچې کې دا ځان سره یو دغه والم، دا څه ته وایي کاپي، او دا به زه داسې کړم او دا به زه د دې برابر کړم. په دې به اوس هینډل جوړ کړو. نو هینډل به دې ځای کې جوړ کړو. صحیح ده. نو هغې لپاره به زه څه کوم چې زه راځم او اول سنټر معلوموم چې سنټر کم دی. دا سنټر دی. نو زه به دا پر سنټر باندې ځان سره ریفرنس والم او دا به زه بار غلط بټن وام نه ځکه ما نه دا کېږي. زه په بره لاړ شم 6 انچې او 6 انچې به زه په لاندې باندې راشم او دا به زه ډیلیټ کړم او د دې طرف نه به زه والم 4 انچې. صحیح ده. دا به زه ډیلیټ کړم. دا به ما سره لاک وي. په دې کې دننه یو افسیټ والم، د به هغه والم تقریبا 1.5 انچې. بیا به زه دا طرفونه میلاو کړم او دا به زه ډیلیټ کړم، د دې ضرورت مثلا نشته. اوس به زه دا ایکسټروډ کړم 2 انچې او 2 انچې به دا کړم. د دې نه به زه 1 انچې داسې په دې طرف باندې او دا به زه یو ځای کړم دې سره. دا به ما سره شي هغه هینډل. صحیح ده. نو هینډل به موږ سره څه داسې وي. هینډل ما سره لږ غټ غوندې شو په دې تکنس کې. به دا کم لږه به دا
داسې ونیسم په بره باندې بیا بوځم او 0.2 پایپ به ترې کم کړم. صحیح ده. نو دا په کم یو انچ باندې ما سره راشي. دا تاسو سره ګیټ دی، نو دا یو سیټ جوړ شو. بس دا به صرف داسې چلو کو چې دا به ګروپ کو او دلته به تاسو یو کار وکړئ چې د دې به بله حصه جوړه کړئ چې هغې ته ویلی کېږي څه شو مونږ میرر، او میرر به راوالی دلته به یې کېری دې کې. صحیح ده. کنټرول به ووهئ چې تاسو سره دوه دغه راشي کاپي والي ول کنټرول هم نه والي بیا کار نه کوي. صحیح ده. نو وګوره دا تاسو سره ګیټ شو او ګیټ به بیا دواړه بیا سلیکټ کړئ، بیا به ګروپ کړئ او دا به اوس روټیټ کړئ. نو روټیټ کوو به څنګه لاړ به شئ روټیټ ته، او موږ ته څنګه روټیټ پکار دی په دې انګل کې پکار دی. نو تاسو به دلته راشئ ګوره دلته ګرین به والی یا د ایرو نه تاسو وګورئ چې تاسو کیبورډ کې دا ګس اړخ ایرو ووهئ که نه، نو تاسو په خپله دا ګرین اکټیویټ شي. په یو هر طرف باندې لږ معمولي غوندې تاو کوئ به دلته به صرف 90 ولیکئ او را به شي تاسو په 90 کې. نو بیا به د دې ګوټه ونیسئ او دلته به یې پرېږدئ دې کې. صحیح ده. دا ورته وګوره دا تاسو سره شو او دا به بیا داسې لږ اوچت کړئ دا سیټ به دا لږ سټروټ کم داسې چې دا زه 8 فوټه کم نو ګورو چې 8 فوټه څونه راځي. ښه لاندې الریډي موږ سره دلته دې نه زه هم حیران شوم چې دا څنګه زه ورکوم 8 فوټه دلته موږ سره 1.5 فوټ دی. نو زه به دا کمه چې دا ما سره لږ 9 فوټه کې شي نو 1.5 فوټ الریډي دی. 9 فوټه چې 1.5 فوټ لري نو دا به موږ 1.5 فوټه راشي 7.5 دا به تاسو داسې ولیکئ. صحیح ده. ته وګوره نو لږ دا 9 فوټه کې به راشي او دا بیا هماغه شان 7.5 فوټ کې دا هم دا. صحیح ده. او ته وګوره دا تاسو سره ګیټ ولګېدلو او دې کې کار شته دی لږ ډېر دا میټیریل وغیره دي. نو بل کلاسه پورې مال اجازه راکړئ. نن خو تاسو به د ګیټ دا ډیزاین چې موږ وکړو نو دا لږ دغه کار دی مطلب لږ ټیم لري سړي نه، خو تاسو چې کله په صحیح طریقه وکړئ نو تاسو نه به ټیم نه لګي. صحیح ده. نو انشاءالله که کلاس هم خوښ شوی نو یو پیره لایک ورکړئ او ملګرو سره شیر کړئ. انشاءالله موږ مخکې به بل کلاس کې تاسو سره دې کې موږ په دې ګیټ کې چې کوم دلته لږ معمولي غوندې ډیزاین به کوو او لږ دې برنډه کې به کار کوو. صحیح ده. نو رایې پورې مال اجازت راکړئ. الله حافظ.